قدرمنو مسلمانانو وروڼو، تاسې نن را سره د شیخ عبدالخالق فاتح هغه یو مختصر لنډ کلیپ واورئ چې د حاجي ملا برادر اخوند یو واقعه هم ذکر کړې ده او د هغه څخه د دعا بعد سنت متعلق خبرې کوو. بیا تاسې واورئ، دا کلیپ را سره واورئ. حاجي ملا برادر اخوند الله حفاظت وکړي. د امارت په اړه اسکیا دی سړی چې د جیل سره ایله سم او د ورلو مبارکیت هلته چې مبارکي ته ورلو موږ د ماپښین لمونځ هلته مخته یو مسجد کې وکړي چې ورلو دوی د ماپښین جماعت نه و کړی. حاجي ملا برادر خپل جماعت ورکړي، یو درې یا څلور کسان په یو کوټه کې وم او دوی ورکړي. لمونځ چې خلاص کړي د ماپښین لمونځ سنت چې وکړه، د سنت وروسته یې اوږده دعا حاجي ملا برادر اخوند وکړه. موږ د باندې ناست یو بل مولوي صاحب هم راسره ناست، ما هغه ته ویل مال ګوره که موږ وایو چې د سنت وروسته دعا بدعت ده، حاجي ملا برادر اخوند به بدعتي بولو که نه؟ ورغو بولو به مال دا چې د امارت په رأس کې دی، د امارت به د بدعتیانو امارت څه که به نسي، ستا فتوا به چیرې ولاړه سي. شیخ صاحب مبارک ناست د الله رسول وایي د بدعتي سړي جهاد نه دی قبول، ابن ماجه حدیث دی. د الله رسول سره وایي د بدعتي جهاد نه دی قبول، دا زموږ د مجاهدینو رهبرانو د دوی خو جهاد نسو قبول، نه د حاجي ملا برادر اخوند نه قبول سو، نه د امیر المؤمنین مرحوم د قبول سو، نه د امیر المؤمنین شیخ صاحب د قبول سو. دغه شیخ صاحب د سنت وروسته دعاوې کول ښه نو دا چې دا ته دا ټاپه ولګوې د خپلې ټاپې ته پام کوه، نو چې د جهاد یې نسو قبول، لمونځ یې نسو قبول. دا حدیث دی د ابن ماجه. الله جل وعلا رسول الله صلی الله علیه الله پاک نه ځینې قبلوي، نه فرض نه نفل نه جهاد نه لمونځ، او د الله رسول وایي اخر کې د اسلام هم پسې وځي. نعوذ بالله. ستا په دغه فتوا به د افغانستان مجاهدین شهیدان علما پیران د اسلام نه وباسي. ته څنګه مولوي صاحب چې خوله باندې دارله بس فتواوې لګوې چې درته معلوم نه وي بس فتواوې به رالګوي. یو ملا را سره ناست هغه راته وایي حاجي ملا برادر اخوند خو موږ د علم مشر نه بولو. مال زه نه وایم چې موږ د حاجي ملا برادر اخوند څخه فتواوې غواړو، دا درته وایم چې بدعت یې بولې که نه، چې بدعت وبولې دا به وایې چې زموږ د امارت مشران بدعتیان دي. بس خبره خلاصه ده. دا خبره خو به کوې چې دا په بدعت مبتلا دی، نو خو بدعتي خو د الله رسول وایي جهاد یې نه دی قبول. قدرمنو دوستان، تاسو د الحاج فاتح هغه صاحب بیان واورئ. د دې څخه معلومه شوه چې دعا بعد سنت زموږ مشران اسلاف ټوله کوي، د دې څخه هېڅوک هم انکار نه کوي. چې انکار کوي هغه چې دی هغه د اهل سنت والجماعت سره د هغه د عقیدې تعلق نشته.